ام اس ډوهني د سټمپ سرعت څومره دی؟ هغه څوک چې اوس زوړ او کلاسیک حسابیږي یو وخت زړور او ځوان و. کله چې ام اس ډوهني د هندوستان لپاره پیل وکړ، هغه د انډیا کرکټ په تاریخ کې نوی فصل پیل کړ. د هغه ساتل غیر دودیز مګر کافي و. ډوهني لومړی وار کې زیات مشهور نه و، مګر ورو ورو د هغه مشهورتیا زیاتېده او هغه یو داسې تخنیک سره راووت چې په ځانګړي ډول د هغه او یوازې د هغه لپاره یې کار کاوه. دلته دا تشریح کوو چې ډوهني څه ډول سټمپ کوي. دا تاسو ته ښایي چې د ثانیې یو څو برخو کې د سټمینګ کولو لپاره توپ بیرته ویکټ ته راوړي. د بال تکیه کولو لپاره د شا حرکت څخه پرته ډوهني د هغه له خنډونو سره یو څه کوي. بشپړ غلی د شا او غاړې ته نه ځي، یوازې په مړوندونو زور کوي او د برېښنا په څیر چټک عمل کوي. شاته شا کوي او زنګونونه یې بندوي. دا ټول د 0.10 ثانیو څخه په کم وخت کې پیښیږي او دا د ډوهني خاص ځانګړتیا ده. د کیمو پاول سټمینګ ډوهني یوازې 0.8 ثانیې واخیست چې دا ډیر لوړ سرعت دی. د مهندرا سینګ ډوهني د سټمینګ سرعت دومره ګړندی دی چې د توپ وهونکي د توپ وهنې او د توپ اچونکي د توپ اچونې سرعت ورسره برابر کیدای نشي. ډوهني د مخه توپ تحلیلوي او د مخه پاملرنه کوي. دا د هغه لیدلوری دی. هغه په زاویو پوهیږي. هغه پوهیږي چې توپ وهونکی اوس کوم خواته د بال وهلو هڅه کوي، نو هغه سټمپ په هماغه توګه تنظیم کوي. ملګرو، دا و د ډوهني د سټمپ په اړه معلومات. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.